السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه موږ سره دی فایتن کې به موږ سمپل وایو چې ګلوبل ویریبل موږ سره کوم راغلی دی لوکل ویریبل کوم دی او موږ وایو چې یو لوکل ویریبل موږ ډیکلیئر کړو دغه به ګلوبل ویریبل ته څنګه کنورټ کو د دې کمپیریزن به موږ نن په دې کلاس کې کو زه سمپل رالم یو فنکشن مې واغشتو فور ایگزامپل ډیټا نیم باندې صحیح شو دا موږ سره فنکشن رالو ډیټا نیم باندې اوس دې فنکشن ته څه پیرامیټر پاس کوم لایک زه رالم دلته دا ډیټا فنکشن څه کوم دا ورته کال کوم صحیح شو او دې نه به موږ سره یو دوه پیرامیټر پاس کیږي فور ایگزامپل ما سره رالو نیم را سره رالو نیم څه را سره احمد دی صحیح شو او کامه مې ولګول د دې چې کوم ایج دی هغه هم زه کوم پیرامیټر کې پاس کوم فور ایگزامپل 23 مې واغشتو ټیک تا دلته موږ سره راځي به دا لایک زم چې یو موږ سره A پیرامیټر شو را سره B شو صحیح ده کنه زه دا پرنٹ کول غواړم نو پرنٹ باندې به کلیک کو او را به شو زه اف سټرینګ کې لایک کړم دلته به را شو اف سټرینګز به ولګو ټیک تا او زه دیم چې ما سره سو هاي نیم راته هاي نیم به والو او لایک زه سره ایکوال ساين ولګم بریسز مې ولګول کرلی بریسز مې واغشتل او دلته مرده څه کال کوم A مې ورته کال کا صحیح شو کنه سیمسترز بیا رالم دلته مې کامه ولګولا بیا ما سره راغلی دی ایج راغلی دی جست رالم ایج مې ولیکلو ایکوال ساين مې دلته مو لګو او کرلی بریسز کې مرده سو لیکلو بی مرته لیکلو نو دا چې موږ کله رنن کو دا پروګرام نو موږ سره ویل د څه شو کیږي نیم احمد برازي H23 را لراکې ټیک ده کنه نو دا ټایپ اپ موږ سره سره جست پیرامیټرز پاس کول دي اوس که زه دلته راشم او یو ویریبل والم فور ایگزامپل دلته رالم یو ویریبل په دې کې لم لایک مو لیکلو x equal to 30 صحیح شو کنه اوس دا موږ سره راغلی دی یو ویریبل حکم ټایپ دی واکه موږ سره دا موږ سره لوکل ویریبل دی صحیح شو کوم ویریبل را سره لوکل ویریبل را سره راغلی دی نو که زرا شم دې دلته نه پرنٹ کوم چې لکه موږ تاسو هيا دی ویلیو اف x راته هيا ټیک تا ایکوال ساين لګو کامو لګو دلته x ورته کال کو نو که زه رائټ کلیک کوم پروګرام دلته نه رن کو نو دی ویلیو اف x سمال سره راګي 30 برال راګي کلیر دی اوس زما چې ما سره کوم دا ویریبل دی دا موږ سره لوکل ویریبل دی دینه زه جوړم ګلوبل ګوره که دلته موږ اوټ ساید اف فنکشن دی کال کو کنه لایک زرا لم پرنٹ x کوم او دا زرن کوم دلته نو موږ له بسره راګي ایرر برال راګي نیم x is not defined صحیح دی کنه نو که زم چې دینه موږ ګلوبل جوړو زم چې موږ سره دا ویریبل دی ډیفاین لوکلی وي خدا دې موږ سره شي ګلوبل شي را سره ټیک تا نو دغه لپاره سمپل بسو کو لایک دا کمنټ مې دلته نه ختم کو او جست رالم دلته مې سو لګو یو ګلوبل کیورډ دی هغه مې پکې ولګو صحیح شو دلته رالم او دا ګلوبل کیورډ مې ولګو او دلته مرته لیکلو x نو اوس ما سره دا x ډیفاین لوکلی دی کوګور کنه انساید اف فنکشن موږ سره دا ډیفاین دی هو که دلته وګورو موږ دا x کال کو صحیح شو کنه نو که زه دا x دلته نه کال کوم نو دا موږ سره شو ګلوبلی شو نو که زه اوټ ساید اف فنکشن دی لایک زویم چې لکه پرنٹ مې ولګو او x ولګوم زه دلته نو دا موږ سره اوټ ساید اف فنکشن رالو ټیک تا کنه نو که رائټ کلیک کو پروګرام دلته نه رن کو نو موږ له ایرر نه ترو کوي ذکر اله ایرر نه راګي کنه چې موږ سره دلته سره راغلي دي دا ګلوبل کیورډ هم بګیو لګو نو صحیح ده چې کله موږ ګلوبل کیورډ ورته لګو نو د دې مطلب دا څه دا موږ سره یو ګلوبل ویریبل شو را سره ټیک تا کنه او کنه موږ وایو چې موږ اوټ ساید اف فنکشن لو نو بیا موږ سره راځي ګلوبل پر راځي کنه لایک زم چې ما سره دلته z equals to 50 راغلی نو دا موږ سره کوم ویریبل دی ګلوبل ویریبل دی نو دا موږ سره مین ډیفرنس ہے ها لوکل کومګال نو انساید اف فنکشن برازي اوس کو په دې لوکل کې ته وی چې ګلوبل ویریبل موږ سره راشي نو بیا به مخ کې ګلوبل کیورډ لګو نو دا زه د اني فنکشن نه دا کال کول شم ټیک تا نن کلاس موږ سمپل دونه وی چې موږ کمپیریزن وکړو چې لوکل ویریبل دی ګلوبل ویریبل دی او بیا موږ یو لوکل ویریبل ډیکلیئر کو دغه نه به ګلوبل ویریبل څنګه جوړو ټیک تا ان شاء الله په نیکست کلاس کې بیا موږ داسې یو نیکست ټاپک کو والسلام